فورم جوړېدو ویلې په څو طریقو مو ویلې تقریبا په 4 طریقو مو ویلې یو فورم چې هر ټیبل کلیک کړی وي کلیک کې راسن فورم لمغه ټیبل نه جوړیږي او بل ډیزاین او بلانک چې خالی فورم راځي بیا به مونږه ټیبل یو فیلډ چې هر ځای کې غوښته خپل به ورات کوو او بل ویزارډ چې له دې ځای نه مونږه ټیبل یا کویری ورته کوي چې کوم یو نه راته جوړ کا بیا مو ټایپس ویلې چې کالمر وی لیاوټ ټیبلر وی ډیټا شیټ وی او که جسټیفای وی زیات کوم یو نه استفاده کیده کالمر نه بیا به ما غو کلیک کو جوړ بم کو ترڅو فورم جوړ شي نو فورم نوم بدل ترغه جوړ شو دا چانو فورم ویل اوس دا فورمونه ما جوړ کړی مثلا دا فورم 1 ما جوړ کړی ل مین ټیبل نه دا ریکارډ دلته راته خول کیږي او موږ فورم د څه لپاره استفاده کوو د فرنٹ ویو لپاره ترڅو هر څوک به استفاده ترې وکړي شي بیا موږ ویل چې دا فورم څو ویو لري ډیزاین هم لري فورم هم لري ډیټا شیټ ویو هم لري چې ل دې ځای نه به موږ چینج او په ډیزاین کې دلته ګوره ویوز فورم ویو او ډیزاین ویو فورم ویو دغه د چې ریکارډ راته کوي دا اوس کې ریکارډ کوي دا فورم ویو ده او ډیزاین ویو ته چې کله راځي نو په ډیزاین ویو کې بیا موږ کوای شو چې په دې کې تغیرات راولو مثلا زه دې ته فونټ سایز ورکوم مثلا رنگ ورکوم ښایسته ډیزاین کوم ترڅنګ یو واټس اپ اضافه کوم هر کار چې د ډیزاین کېږي هغه په کوم ویو کې کېږي په ډیزاین ویو کې به کېږي صرف ریکارډ انټری دا شان چې کله ریکارډ انټری کوي ریکارډ ډیلیټوي دا شان بیا په فورم ویو کې کېږي ته کوای شي ډیټا شیټ ویو هم وګورې ډیټا شیټ ویو د فورم د ټیبل غوندې درته وکړي یا مثلا لیاوټ ویو وکړي لیاوټ ویو هم تقریبا فورم ویو غوندې ده خو په دې کې بیا ته په لیاوټ کې تغیرات راوستای شي مثلا زه دا ریکارډ دغه دلته غواړم چې راشي یا مثلا دلته غواړم چې راشي یا لګاټ کوم یا ورډ کوم دا تغیرات به راوستای شي خو بیا نوې ریکارډ اچولو دا شی نشي کولای مثلا زه نوې ریکارډ اچوم په دې کې نه کېږي ریکارډ به همیشه چیرته اچو فورم یو کې ریکارډ اچول ریکارډ تغیرول دا شی په فورم یو کې پوه شئ خو اوس ډیزاین ته راځو چې بعض شیان پکې تغییر کو مثلا دا فورم بل ډیزاین غټ کو دا ډیزاین بل غټ کو مثلا زه غواړم چې د دوه فونټ کې تغیرات راولم سلیکټ کوم هوم مینیو کې دلته موږ فونټ په ورډ ایکسل کې ویلې دي کنه مثلا زه غواړم چې د فونټ سټایل چینج کړم د ډیزاین فونټ سټایل ورته چینج وشم چې کوم فونټ واخلي 4 فونټ مو خوښي تر دې لپاره چې ښایسته ډیزاین ولري یو فونټ ورکوم مثلا دا فونټ ورکار فونټ چینج کوي یا مثلا کلر یې چینج وي یو کلر ورکوي نو په ډیزاین کې تغیرات راځي بیا دلته موږ بعض مینیوز لرو لکه یو فارمټ مینیو یو ډیزاین مینیو اول راځو ډیزاین مینیو ته چون موږ د فورم ډیزاین ویو انتخاب کړی دا نو راځو ډیزاین مینیو ته په ډیزاین مینیو کې بیا اول ویوز لرو لکه مخکې چې مو ویلې هم په هوم کې شته او هم په ډیزاین کې شته له دې ځای نه ویوز چینجوای شي له هغه ځای نه ویوز چینجوای شي بیا دلته ټیمز لرو ټیمز هم په ورډ په ایکسل پاور پوینټ کې په یاد وي کنه چې څه کوي ټول سټایلونه چینجوي مثلا فونټس شکلونه هر څه چې ولرو د ټولو سټایل چینجوي نو که د دې فورم ډیزاین غواړي چینج کړي مثلا زه هم چې دغه ډیزاین دی واخلي کلیک کړه فونټ هر څه به د مغه ډیزاین مطابق شي له دې ځای نه چې هر ډیزاین انتخابوي مغه ډیزاین انتخابوي چې ګوره فونټ سټایل هر څه ورسره چینج کړي په موده رنگ ډیزاین په موده دلته ګوره هر څه ورسره چینج کړي چاري یو کلیک کوي نو دا تیمز شو له دې ځای نه صرف کلر چینجوي شي که غواړئ چې کلر چینج کړئ د فونټ د شکلو د هر څه ورسره چینج کړي یا صرف فونټ سټایل چینج کړئ فونټ سټایل له دې ځای نه چینجوای شي زیات ضرور دلته کنټرولز دي چې بعضې کنټرولز که غواړئ چې اډ کړئ چې په دې کې اول ګوره دغه اولنی ټول ده سلیکټ ټول د دې لپاره ده چې کوم شکل که سلیکټوئ له دې ځای نه سلیکټوای شي اوس ګوره دا شکل ما سلیکټ کړو کله چې مې دا سلیکټ کړو ګوره دا هم سلیکټ کېږي دا هم سلیکټ کېږي او دلته ګوره دوه دانې دي یو دا هم رجسټریشن نمبر ده دا هم رجسټریشن نمبر دا هم ایس نیم دا هم ایس نیم ولې دوه دانې دي کله چې موږ ډیټا شیټ ویو ته راځو ګوره زه ډیټا شیټ ویو کلیک کوم فورم ویو کلیک کوم دلته ګوره دا لیبل وي چې ورسره لیکلی وي رجسټریشن نمبر او دلته زموږ نمبرونه راځي مثلا 1 2 3 وینئ ګوره دا لیبل ده دې ته لیبل وایي چې صرف دغه درته مشخص کړي چې دغه د څه شي ځای ده نو ګوره دلته لیکلی ده چې ایس نیم سټوډنټ نیم او دلته وینه نوم لیکلی احمد محمود په دې خاطر دلته په ډیزاین ویو کې موږ ته دوه دانې ښکاره کوي فهمو ده ولې دوه ښکاره کوي چې دغه یو لیبل ده او د بل کې به ریکارډ موږ ته معلومیږي نو دغه یوه ته لیبل ویل کېږي دغه یوه ته ټکس باکس ویل کېږي لیبل ټکس باکس نو دلته ګوره موږ نور لیبلونه او ټکس باکسونه هم لرو ګوره دغه ته ټکس باکس وایي کرسر باندې کېږده ټکس باکس او دې ته لیبل وایي لیبل د دې لپاره ده چې ټکس باکس مشخص کړي چې دغه ټکس باکس کې څه شی ده دې کې نوم ده دې ټکس باکس کې څه شی ده د پلار نوم ده چې کله دلته موږ راځو فورم یو ته مینې دا لیبل مشخص کړي چې دغه ټکس باکس د څه لپاره ده د رجسټریشن نمبر که چېرته دغه لیبلونه موږ ونه لرو نو بیا هلته به سړی پوه شي چې دا څه شی ده دا څه شی ده دا څه شی ده که نه نو په دې خاطر دغه لیبل ورسره استعمالېږي تر څو دا شی درته ډیفاین کړي چې دا د اپلیکیشن موږ کولی شو چې نور هم جوړ کړو چې کله زه ډیزاین ویو ته راشم زه کولی شم چې یو بل ټکس باکس هم ولرم مثلا دلته یو ټکس باکس جوړوم کلیک کوم ګوره هغه خپله ورسره راځي لیبل خپله ورسره راځي دا راولم دلته مثلا دې کې لیکم چې ټوټل
په لیبل کې چې دا مې څه شی ده ټوټل ده دلته بیا زه غواړم چې ټوټل راوباسم نو اوس چې کله زه دلته فورم یو ته راځم ګوره دا به د دې لیبل وي چې بیا دلته به زه ټوټل راباسم یا هر عملیات چې وروسته اجرا کوم بیا به دلته اجرا کوم پوه شوې نو دا یو لیبل شو او دا بل ټکس باکس یو لیبل دا لیبل دا ټکس باکس نو چې کله دا کلیک کوي دا لیبل خپل سلیکټ کیږي ګوره چې دا کلیک کې دا هم سلیکټ شي بیا ګوره دواړه مې راځي دغه وینې د موو علامه ده کله چې دا موو کې دواړه موو کیږي مثلا زه دا مخ ته راولم ګوره لیبل هم مخ ته راغی که نه مثلا د دې خواته شاته راولم هغه هم ورسره راځي که غواړې چې یو موو کې مثلا زه غواړم صرف دا لږ دې ځای نه خواته یوسم یا صرف دا بیا به دغې کونج ته یې راځي اوس ګوره دې کونج ته که راشئ صرف کولی شئ چې دې کې تغیرات راولئ که د دې کونج ته راشئ صرف دا تغییرولای شئ خو که دې خواته یې کش کې بیا دواړه تغییرېږي هم لیبل کې تغییرات راځي هم ټکس باکس کې او چې سلیکټ کې دواړه په یو وارې سلیکټ کېږي نو دې ته ټکس باکس وایي دې بل ته لیبل وایي کولی شئ چې یو تنه لیبل واخلئ مثلا زه دغه ځای کې یو لیبل اخلم ورسره لیکم چې student information دا لږ به جګ کړم لږ به دا به ټول داسې سلیکټ کړم لږ به لاندې کړو دا به لږ راغټ کړو د دې کونج نه لږ به فونټ سټایل وشاین ورته چینج کړو چې لږ غټ شي فونټ سایز تر څو وینې فارم کې لږ غټ لیکلی وي چې دا څه شی دي اوس په ویو ته راشو هلته به دا لیبل وي چې دلته څه شی انټر کېږي سټوډنټ انفارمیشن نو دغه شي ته لیبل ویل کېږي نو که کله غواړئ چې لیبل جوړ کړئ د دې ځای نه لیبل هم جوړولی شئ ټکس باکس هم جوړولی شئ بیا د بټن دغه ته بټن ویل کېږي بټن ډېر زیات استعمالېږي فورم کې که کله غواړئ چې یو بټن جوړ کړئ د څه لپاره بټن جوړئ د مختلفو ایکشنونو لپاره یې جوړئ خو دلته ګوره دغه ځای چې کلیک کړئ دلته موږ یو آپشن لرو د یوز کنټرول ویزرډ په نوم دا ګوره اوس کلیک ده چې کله کلیک نه وي اوس ګوره زه دا کلیک تر ایسته کړم دوباره راشم نو دا ځای بیا د سپریس نه معلومیږي وینې او چې کله یې کلیک کړئ بیا به د سپریس معلومیږي اوس چې ګوره پریس به معلومیږي دا که کلیک وي لکه اوس چې کلیک ده نو چې کله زه دلته بټن واخلم هر ځای کې چې کلیک کړم دلته یو ویزرډ ورسره راځي ګوره دې ته بټن ویزرډ وایي کمانډ بټن ویزرډ دلته درته وایي چې په دغه بټن باندې ته کومه عملیه اجرا کوئ مثلا دا بټن باید څه کار وکړي دا څه وخت راځي دا هغه وخت راځي که چېرته دغه آپشن کلیک وي کنټرول ویزرډ که دا کلیک نه وي بیا زه راشم بټن جوړ کړم دلته کلیک کړم ګوره هېڅ شی به نه راځي تا ته به نه وایي چې دا بټن باید څه کار وکړي بیا به ته خپله مشخصه یې چې دا بټن باید څه کار وکړي نو په دې خاطر فعلا زه دا کلیک کوم چې کنټرول ویزرډ کلیک کوم تر څو زه بټن کلیک کړم دی ما نه پوښتنه وکړي چې په دې بټن کوم عمل غواړي نو ګوره دلته به راسره عمل راشي چې په دې اول څه شی غواړي په دې کې اول ریکارډ نیویګیشن دی ریکارډ نیویګیشن لکه دلته چې موږ په دې لاندې ځای کې بټنونه درلودل چې نیکسټ ریکارډ راولي اخري ریکارډ راولي اول ریکارډ راولي دغه بټنو ته نیویګیشن بټن ویل کېږي نو که غواړئ چې هغه بټنونه جوړ کړئ له دې ځای نه جوړولی شي مثلا زه پکې غواړم چې کوم بټن جوړ شي ګو ټو نیکسټ ریکارډ چې کله زه دا بټن ووهم بل ریکارډ راته راولي زه وایم چې دا بټن دې جوړ شي نیکسټ په دې بټن باندې علامه غواړئ که خط غواړئ که ټکسټ کلیک کې دلته چې هر خط وي ګوره دلته نمونه درته ښیي په دې بټن به دا خط لیکلی وي او که نشان کلیک کې بیا به دغه نشان وي کېدای شي نور نشانونه عکسونه هم ورباندې راولئ فعلا به زه خط کلیک کړم نیکسټ فینش په دې بټن څه شی ولیکل شو نیکسټ ریکارډ نو چې کله زه اوس فورم یو ته راشم ګوره کار به په فورم یو کې په ډیزاین ویو کې موږ جوړوو نو چې کله راشم دا کلیک کوم ریکارډ به څنګه کېږي چینجېږي به څوم ریکارډ شو ګوره دغه بټنونه وینئ دلته هم لرو چې کلیک یې نیکسټ ریکارډ به راولي پریویس به راولي لاست به راولي اول به راولي دو ته هم نیویګیشن بټن وایي خو که ته خپل جوړوې هم یې جوړولی شي که زه غواړم چې نور یې جوړ کړم بیا به ډیزاین ویو ته راځم بیا به دا اخلم اوس مثلا دلته کلیک کوم دا ورې ورته وایم چې ریکارډ اپریشن کې ګو ټو پریویس ریکارډ بیرته دې څه وکړي دا بټن شاته ریکارډ دې راولي خط ورباندې غواړئ که نشان ورباندې غواړئ فینش اوس وګوره چې کله زه دلته فورم یو ته راشم چې کله دا کلیک کوم نیکسټ ریکارډ به راولي چې کله دا کلیک کوم پریویس ریکارډ به راولي دا نور بټنونه هم جوړولی شي دا نور دوه به یې تاسې جوړ کړئ چې پکې ګو ټو فرست ریکارډ چې کلیک کې اول ریکارډ راولي او ګو ټو لاست ریکارډ چې کلیک کې آخر ریکارډ راولي دا دوه بټنونه جوړ کړئ فایند نیکسټ که غواړئ چې نیکسټ ریکارډ فایند کړئ او فایند ریکارډ چې ریکارډ فایند کړئ اول فایند ریکارډ ته راشو نیکسټ زه هم په دې خط ولیکل شي نیکسټ فینش په دې باندې څه شی ولیکل شو فایند ریکارډ نو چې کله زه اوس دلته راځم فورم یو ته مثلا زه غواړم چې دلته کوم نوم پیدا کړم ګوره علي ولی احمد جاوید لرم که نه فایند کلیک کوم ګوره فایند به راشي مثلا زه ورته وایم چې کوم نوم ماته پیدا کړه احمد فایند یې کړه ګوره څوک به راشي احمد ټول وینې د احمد ډیټیلز به راشي هر ریکارډ چې غواړئ فایند یې کړئ دلته به نوم ورکړئ مثلا دا ورې ورته وایم چې ولی راز فایند کړه فایند یې کړه څوک به راشي
نو په ډیټابیس کې فایند بټن بیا ډیر زیات ضروري وي. مثلا یو شاګرد درته راځي وایي چې ما تاسو سره په پلاني تاریخ پروګرامونه ویلي که نه، نو ته به یې څنګه فایند کوې؟ فایند به کلیک کوې، که د نوم باندې فایند کوو نوم، که د په آی ډي نمبر مثلا کارت ورسره یې آی ډي نمبر یې آی ډي نمبر ورکړه دستې به یې درته راوباسي. پوه شوې؟ نو فایند بټن ډېر زیات استعمالېږي. بیا ګورل د فایند نیکسټ لرو چې مثلا یو ولی پیدا شو، فایند نیکسټ کلیک که چیرې بل ولی هغه هم پیدا کړي، که بل وي هم، نو دغه فایند نیکسټ بټن دلته هم جوړوای شي چې دلته راشي ډیزاین ویو کې بټن کلیک کې او ورته ووایي چې کوم بټن راته جوړ کړه فایند نیکسټ. هلته هم شته، هلته هم، خو هغه هماغه یوې کافي ده، دونه زیات نه استعمال کړي. بل د ریکارډ اپریشن. ریکارډ اپریشن کې بیا اول ایډ نیو ریکارډ، که غواړئ چې د نوي ریکارډ اډولو لپاره بټن جوړ کړي نو ایډ نیو ریکارډ وګوره نیکسټ، مثلا زه هم خط دې پر ولیکل شي فینش، نو دا د بټن جوړ شو فورم یو ایډ ریکارډ. چې کله نوی ریکارډ اډ کوئ صرف دا کلیک کړه، دا ځایونه به ټول خالي شي او زه نوی ریکارډ لیکم. مثلا اتم کس څوک ده؟ مثلا اتم کس ده فیصل، فادر نیم جاوید، ډیټ اف برث څو ده؟ نو چې کله نیکسټ پریویس کلیک دا ریکارډ خپل ځان سره سیو کیږي، دا خپل ټیبل ته تللی وي. سیو بټن هم ورته جوړوای شي. نو دا ګوره ایډ نیو ریکارډ شو، کله غواړئ چې نوی ریکارډ اډ کړئ بل بټن به کلیک کو، نو دلته به ورته وایم ریکارډ اپریشن کې چې څه کار دی وکړي، ډیلیټ ریکارډ، ریکارډ دې ډیلیټ کړي. نیکسټ ډیلیټ ریکارډ، دا بټن د څه لپاره شو؟ ریکارډ ډیلیټېدو لپاره. چې کله فورم یو ته راشم که کوم ریکارډ غواړم چې ډیلیټ کړم، مثلا دا د ولې ریکارډ، ګوره هر ریکارډ چې دلته وي هماغه ډیلیټوي. زه وایم چې دا د ډیلیټ شي، ډیلیټ ریکارډ. اوس که یس کړمه ډیلیټېږي، که نو کړمه نه ډیلیټېږي. مثلا یس یې کړم، ګوره دا ریکارډ به ډیلیټ شي. پوه شوئ؟ له ټیبل نه یې راسم درته ډیلیټوي، اوس به دا ریکارډ نه وي. بل دلته نور بټنونه هم کوای شئ چې جوړ یې کړئ. کلیک یې کړئ ریکارډ اپریشن کې ډوپلیکیټ ریکارډ، چې یو ریکارډ څو دانې کې؟ دوه دانې کې. پرنټ ریکارډ، ریکارډ پرنټ کی راسن، مثلا یو کس معلومات دی راوستل غواړي چې پرنټ کې دا بټن وهه راسم به په ورقه درته راوباسي هر چاته چې دې ورکول که نه. سیو ریکارډ، سیو کېدو لپاره. انډو ریکارډ، د انډو کېدو لپاره. یو ریکارډ کې د تغیرات راوستل، هغه تغیرات دې بیرته ختمول، انډو یې کې بیرته ختم شي، لکه څنګه چې په ورډ کې ویلي. نو دې ته وایي ریکارډ اپریشن. پوه شوئ تر دې ځای پورې؟ بل د فورم اپریشن. فورم مونږ دلته پرون ویلې که نه، په دې کې هغه عملیې دي چې په فورم اجرا کېږي. مثلا په اپلای، کلوز، اوپن، زه به یې فعلا اوپن درته وایم. زه دغه بټن چې مې جوړ کړی، زه غواړم چې په دې بټن باندې دغه نور فورمونه خلاص کړم. نو دلته ورته وایم چې اوپن فورم، فورم دې راته اوپن شي. کوم فورم دې اوپن شي؟ ګورل ته چې څه فورمونه دي د ټولو نومونه راغله. مثلا زه ورته وایم چې کوم فورم دې اوپن شي؟ ټیبلر. نیکسټ ډیزاین یې راشي، که ډیټا شیټ یې راشي، زه هم ډیزاین دې راشي، ټول ریکارډ دې راته شو کړي. په دې بټن دې خط ولیکل شي، که د ډیزاین راشي نو هم خط دې پرې ولیکل شي. اوپن فورم یا هر خط چې ته ورباندې لیکې، مثلا زه دلته ورته لیکم چې شو آل سټوډنټ، نو په دې بټن به څه ولیکل شي؟ شو آل سټوډنټ. نیکسټ فینیش کړه، په دې شو آل سټوډنټ ولیکل شو. نو چې کله زه دا کلیک کوم، کوم فورم چې مې ورته کولی راسره هغه فورم به راته خلاص کړي. پوه شوې تر دې ځای؟ همدومره به بس وي، نور به سبا ته ووایو.